بلبل نن سبا کبار څنګه دی خوش سالم د سی کاروبار څنګه روان دي بیا ست روان دي چې نه ته غوښ خوړل نه ته غوښ خوړل یا ست ورته غوښ خوړل نه چې کله چې لاړم ونه ما د کاکو د کالات ولته مړلم ما راوځه خاطر څه نو دا خوش سالي د دې په پرتی باندې څه اثر نه کړی یا مشلا خوشال مش ګرځ لا کوم شوروا جلا پلاس چې خوري ورته جلا خور غوښ جلا خور څه څنګه صحیح کسره څه شوروا څو تالی خوري نو ما کاشم شوروا نه خورل چې وته له برابر شي برابر څنګه خورل شوروا نه شه دراوشه خالد ته مثلا د ځان غمه خصيص کله چې د کور د کښنانو د دې د فارم بندوبست کوي سره جمع کوي کښنانو فارم غمه خصيص خپل ځان مړ کو په خرچاله بالا شه خرچم پیدا کیږي خرچم نه راخت من مسکینانی باندې سل پیجن بکین نو ما کوي شه او ته دراوشه بلبله چې تاسو په واده خوشاله یاست که په فاتحه خوشاله یاست ختم پر پیاده کول په چاواري بل سم پر ته سم متواجو متعال ته ولاري مته مختبر خاموشي نو په واده کې بیا څه مسله ده اته کال کوان دی رامه جوړ یو د پری ور دي بل ما ور دي بل ووز بل ګټه ته دی باسه څه کې بدل سره تاسو ځکه دی سم کو شو خو لا ډیکټاته شي یعنی مطلب د دې چې په خوشحالي کې زموږ د کم کسان چې د سرمایداران د غریبانو خیال نه ساتي نه صدقه شو غریب شاله لګټ شي کړه چې لور شي بل کار خلاص او په پاتیا یا په دې کې نو دی خوابه دی غمزده دی ثواب او مړی تور ورسیږي دا تی نازیه ورمز نازین د خلاص نو ته پتی شم ځان ولاریا او چې پټه د ورنه صفاق نو ته څه ویل غواړې چې په کار دا د تی په واده کې و نازیه وانا خمر دوار ده مهمه جگہ سے جاکونه طالب تمنیا مهمه جاکونه چې مو جاکونه باندې زمله به دیوار وځي دا سره وشه ته څنګه معلوموي چې نن دا شواده دی یا پاتې دغه د ختم دی دا شي دی اګه ته مخ کوټدار مثلا ولاري برکرونو سره د مرتن پاتې شو د برکرونو نو څه درمانی د ماجد په مخ ته چې هغه بره پاتې یې و ماجد مت مرتن په سرای کې ګټه کې جاکونه باندې د خوش بیا راځ بره شمله کښ کو برکرونو چې پلیټ خطي برکشین بره شه دغه د جانو په دغه کې بیا څه پروګرام هغه بیا پښتې په تاسو راوخ شمش راوخ د کسره خور دی لا په شمش راوخ کسره په خلکو لرګنه جن بیلوي یا لږه بس واجه و ما شخونه په څه واجه نه بیلوي چې لګلاس لازمیت لري شه دغه تسبلار سي بیا دغه د کښنان د پاره یا د کور د پاره تاسو څنګه دغه غوښ یا د سالن مالن جمع کوي کڅوړه کې راوخ وسلاره سره بس کڅوړه ته واجب بارنه کار خو نه برخوټه په چا کړه اشه کڅوړه سپیر در سره و وسلاره سره نن دې چې کښنان د پاره جمع کړی دا بلبل نو دا خو وچه ډوډۍ د بلبل دا بلبل نه زده درته ودر رحمانه بلبل نه دا جلا بلبل دی دا اشه درا وشه بلبل نو دا خو وچه ډوډۍ د پدې خو غوښ یا ورج دا شي نسته سن په دې ټول مرواچو دا سن خوري وراچو نو دا وچه ډوډۍ د دې خوري پکشه دي وړي پکښې مې کوم هغه ډبل روټي دا هغه مشهور هغه دا بلبل سامان دی دا دین په ګرد ورته هغه شی کړی دی و دا کټ بازار وښ کې دی کټ څنګه ولا خو اشه څه پیغام ورکول غواړي و دا ودو ولا یو دا ختم حالات راش مو ته خپل شی ډوډۍ راکې چواته نه او شی نه راکې ختم مو ته پیسې راکې بل خپل لارته نو دا ډېر سیګو خطرناک خواهش دی هغه دا رنګه ستاسو په ختم خوشاله یاست په واده نه یاست خوشاله و کښنان د بنې غوړتي بار ډول کاته وای بس نو ته څه به دغه ته وایي ورور موږ به د ختم د پاره خواست نه کوو بیا به د واده د پاره خو تیمور نازوي و نو دا خلک چې دا خواست دی د بلبلو دا رقم خلکو خیال وساتي هغه وجه دا شی دی د ختم د پاره ډېر خواست کوي د واده د پاره نه کوي په واده کې خلک په عذابوي او خیال یې نه ساتي او بس الله دې وکړي چې ودونه ډېر شي او الله دې وکړي چې تاسې ونازئ نه واش موږ ونازئ دی هغه سرطان ډېر ولاړ د غټه بنګلا چې په غټه بنګلا شي سایه هوا چې دی او د یو شی بل ماجدلی دی په دغه ودو کې و د غریبانو ته مطلب د کمزوري ډوډۍ کښېر دی او سرمایداران ته د غټ روز کښېر دی یا دغه یا بطلان په پاتې یا دغه یا بسیانې شه موږ هغه پیرنې دا شی نو د عاجز خو نور بلډ پریشر وژنې په لګاډي په کار ده د مسکینانو خیال وساتي نه په تر په نازي مش نه نازي او په دا چې کوم تر برګلوي کوي په دا کې مې دغه کې وخت تر برګلوي کوي چې یو غټ موټر راوستلې هغه ته غټ روش کښېر دی نه پرې نو دا غټ موټر هغه نه خو هغه پاتم چې وایي چې کوم نه پر ولاټ پر موږ راوځي کوم څه په بس دا غو ولا ته پیغام ورکا و مش نه ځوانه ته بس نه بس مبارک خوشاله زه مهرباني بلبل